شوې ولي موږ سره چې ګرځې د چا کوڅه کې به نه اوسېږي پوه شوې کښېنه دلته کښېنه دا خلک هسې خبرې کوي که نه موږ خو په چا باندې پروا نه وي ته خو نیشه میشه نه کوې که نه نه ورک شه مړه څه ښځه خو نه یې څه ښځه خو نه یې نیشه بې نیشې سر وایي چې شي د خاري واچوه یو چونډۍ کیپ واچوه زه نیشې بیشې نه کوم پرېږده سړی واچوه یو کیپ دا خو د ښاپېریو نیشه ده سوار څنګه نه کوې څنګه سور نیسي که نه نیسي او ډېر خوند کوي لیونی پوه شوې دا خو د ښاپېریو نیشه ده سړی چا کیسه کې کېږه ما هو په دې نسوارو هېڅ شم نه کېږي د چا کیسه کې به نه کېږي پوه شوې زه چې دا سړی یم سرې سترګې ګرځم سلام علیکم داسې چې خلک دي ښه دا د اجمل زوی وګوره لوپر سره ګرځېږي بېلارې کې داسې نه چې په نیشو یې راواړئ راځه پلار ته ورپسې ورسم چې ورنه خبرې کړم چې دې لوپر نه ایسار کړي پرېږده دې ولی څه غابې درغلې خپل کار دې کوي نه دا دې موږ حق جوړېږي باید خپلې غاړې خلاصه کړو ورباندې خبرې کړو اجمل ماما څنګه یې ښې جوړه تکړه څنګه دې راپېښه وکړه بچه اجمل ماما موږ داسې راغلو چې خپلې غاړې ورباندې خلاصې کړو زوی د هغه لوپر سره ګرځېږي داسې نسې په نیشو یې درته راواړئ موږ خو په تا باندې زړه بدېږي درته بېلارې کوي د لوپر نه ایسار کا پرېږده لږ دی ګرځي به سړیه یو دوه درې کاله به لور ګرځي بیا به زما غوندې په پټي کې لګیا یي ملا به یې کاږه په سر به یې درد دا دې کالی خو زموږ لور هډوکي را مات کړه او زه نه غواړم چې بچی مې د ماشومتوب نه پکې اخته یي پرېږده چې ګرځي هلک دی نور د خپله غوښه ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه دا وخت د لوپرۍ نه ده باید تعلیم په وکړې د چا کیسه کې مه کېږه ښه هغسې فالتو خلک دي چې تا پلار ته ورغلي شیطانۍ ورته کړې وه پوه شوې پلار به دې خپل کار کوي پلار کیسه کې به هم ډېر نه کېږي پوه شوې دا پلار ته د چا شیطاني کړې وه چې دې لوپر سره مه ګرځېږه نقیب ورته ویلي وو ویل مې دا سبا ته ګوره داسې پروت ته ورکړمه که نه دا درته وایم دا د ما او تا ملګرتیا باندې نه هغه کېږي دا ورته ځورېږي ځکه پوه شوې نه پرېږده مه یې وایه نه ویم یې زه خدای کې یې پرېږدم دا درته ویمه داسې مه په سر یې راته کړی د سړی پرېږده سړی یو کش سګرټ ولګو په سر یې راته در کړی ده واخله سګرټ واخله سړی اوس خو بس که زه نس کوم نسوار ونې تا ورکړی دا نسوار بس نسوار خو ښځې هم کوي سړی اوس که یو دم وکړه د سر درد هم خصي نقیب سیده که نه دا ویمه زه او پلار ته نه د پلار کیسه کې دومره به اوسېږي لیونی ته ماسخرې خراب دي هغه سپین ږیري خلک داسې لیونیان دي مړه ساده خلک دي یا ساده دي هغو چې شي په سترګو لیدلي دي دا پخواني خلک دي ساده خلک دي پلار کیسه کې دومره مه کېږه خپل کار به کوي پلار دی کیسه کې مه اوسېږه پوه شوې کوي مې خپل دې کاني کې به لګیا یي پلار کیسه کې دومره مه اوسېږه دا لسمه ورځ ده چې دا زوی مې ورک شوی چې دا به چېرته ډېر بد عملو سره ګرځېده پروردګاره ته خپل رحم وکړې وای دا دغه خو ولاړ دی والکه هغه زما زوی خو دې نه دی لیدلی لسمه ورځ ته کور ته نه دی راغلی هغه خو هلته په ډېران باندې لوپر سره داسته نیشې کوي خدایه ملا مې ماته شوه زه دا یو زوی د دې لملکه چې خلاص کړم وای خدایه لوپرانو خدای تباه و برباد کړی په وړو نیشو باندې کار نه کېږي پوه شوې دغه اوس ښه نیشم وکړله ټیک شه کور ته ځه خدای دې ظالم ورکړه تا ته مې څومره هیلې وې ته دې لوچک او لوپر سره یو د ځان نه به راته پلار نه جوړی که لوګی وې رامخته کېږي کنې مونږ کورما خرابوه کنې زه جګېږه نو وا دې ورېدو پلاره
کوه دې نه اورېده دوستانو تاسې دغه ویډیو وکتله ته ولې خو د سامان قسم د دومره زړه مې ورسره تنګ ده ځینې خلکو ته دا څنګه خو خوند ورکوي نو سلامونه نیکې احترامات دوستانو د موږ دغه ویډیو مقصد خدای دې وکړي تاسې اخیستي دا لرې که خدای تباه نه کړه په سر منې هغه در کومه نو د ویډیو مقصد موږ دغه وکړه نه نو چې دغه د خپلو اولادونو باندې پام کوئ غلطو خلکو سره یې مه پرېږدئ لوپرانو سره یې مه پرېږدئ باید تعلیم پرې وکئ نو داسې ځینې کسان دي چې هغه د غلطو خلکو سره ملګرتیا مه کوئ نو دغه موږ ویډیو مقصد که څنګه او که زموږ دا ویډیو خوښه شوې نو انشاءالله موږ تاسو سې بله ډېره زبردسته ویډیو جوړه کړو اوس موږ ته اجازت راکړئ چې دا پوډري